بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن بیا اکسس پروګرام ته. تیره ورځ موږ په اکسس پروګرام کې ریلیشنشپ وپېژندو، صحیح سو ریلیشنشپ وپېژندو او پرایمري کی مو پېژنده. اوس راځو اول سیده 1 to 1 ریلیشنشپ وایي څنګه کولی سو یو ریلیشنشپ جوړ کړو 1 to 1. موږ ویلي چې په څو ډوله ده؟ په 3 ډوله ده که نه. اوس اول کریټ ته راځم ټیبل جوړوم، ورته ویم لیکم چې سټوډنټ آی ډي ما ته یو ټیبل جوړ که، صحیح سو. بیا وروسته مثال ورته لیکم چې سټوډنټ نیم ما ته نوم راته ولیکه، او بل ورته لیکم چې مثال کلاس په کوم یو سیم کې ده، صحیح سو. او لغه ورته لیکم مثال څومره پیس ورکوي، پیس ورته ولیکم، دا به په نمبر کې ونیسم، دلته ورته لیکم چې مثال پیس. له یغه وروسته بیا ورته لیکم دلته چې مثال کوم پروګرام وایي، ورته لیکم چې پروګرام. او لغه وروسته بیا چې راځي مثال ورته لیکم چې انفو معلومات، کوم معلومات لري که نه لري، دا مې ورته ولیکو. دا کنټرول اس کوم او دا ورته لیکم چې د سټوډنټ. اوس پرایمري کې ورکوي که نه ورکوي، فی الحال خو اوس په دې پوهېږي چې پرایمري کې څه ده، نو زه دا ورته چې اوس یې هم نه ورکوم، کنټرول ډب دی. یو ټیبل جوړ شو د چا په نامه؟ سټوډنټ په نامه. اوس راځو له ټیچر جوړو. مثال دې سره یو ټیچر جوړوم، ورته لیکم چې ټي آی ډي، ټي آی ډي ورکړه، اټو نمبر او ټي نیم ورته لیکم، مثال د استاد نوم، او ورته لیکم کوم یو پروګرام تدریسي دا استاد، او مثال ورته لیکم فون شمیره د دې استاد موبایل شمیره چې ده، او څومره معاش اخلي. خیر معاش خو دلته ضروري نه ده، خیر زه ورته لیکم چې معاش څومره اخلي. له هغه وروسته بیا چې راځي په کوم یو تاریخ دی راغلی، صحیح سو. دا هم ورته ډیټ اینډ ټایم کوم، دا هم چې جوړ کړو کنټرول اس یې کوي، او دا هم ورته لیکم چې ټیچر په نامه، ټیچر انټر کوو، دې ته هم پرایمري کې نه ورکوم. دا کنټرول ډب دی. که کله چې کنټرول ډب دی، که اوس موږ 2 ټیبل نه لرو، یو د سټوډنټ یو د ټیچر. اوس څنګه کولی شو دا ریلیشنشپ کو، دې ته ارتباط ورکو. تاسو به ډیټابیس ټول ته راسئ، ریلیشنشپ به کلیک وکئ. په افیس 2014 کې یو پاپ اپ منو درته راخلاصېږي، خو په 21 کې 4 کې بیا دغه صفحه درته راخلاصېږي. کوم ټیبل نه لري، اوس درته چې ټیبل در 2 ټیبل د لینک نه لرو، کیری نه لرو، آل که کلیک کړئ بیا درته ښیي. خو بېرته راځه ټیبل لرو، کوم ټیبل لرو؟ سټوډنټ ټیبل. دا څنګه دلته راوله؟ فقط داسې راکش که هم ګوره راغله، که ډبل کلیک پکې هم راځي، انتخاب یې که، او دلته اډ سلیکټ ټیبل لرو هم راځي. سر خو خلاص ان شاء الله. اوس موږ په دغو کې ویلي چې په دغو 1 to 1 ریلیشنشپ کې چایلډ او مین ټیبل نشته. اوس دې ته موږ پرایمري کیان نه دی ورکړی، اول به راسو دې ته پرایمري کیان ورکړي. ټیچر باندې رایټ کلیک وکړه، ټیبل ډیزاین ته ورسه، او دا هم ورته ټي آی ډي سیده چیک کړه، پرایمري کې کړه، کنټرول اس کنټرول ډب لیکه. سټوډنټ ته راسه رایټ کلیک ټیبل ډیزاین ته پرایمري کې ورکړه، پرایمري کې ورکړه، کنټرول اس کنټرول ډب. اوس دې ته دواړو ته باید چې ورکړي پرایمري کې ورکړي. پرایمري کې ورکړه، اوس به دغه ټي آی ډي راواخلې، په اس آی ډي به ور واچوئ، یا به دغه اس آی ډي راواخلې، په هر مشکل نه زه هر یم په هر یوه ور واچوله، صحیح سو. دا راکش کوم، په دې ور واچوه، په دې مې چې ور واچوله. اوس دلته کریټ لرو، دغه 3 اپشنونه چې دي دا به وروسته دا ورته فعاله کړه، وروسته کریټ کړه. ښه، دا به ورته غیر فعاله کړه، ځکه چې مثال 1 to 1 ده. اوس کریټ کله مې چې کریټ کو، اوس موږ ته ګوره چې جوړ شو، ریلیشنشپ جوړ شو، یعنې ارتباط. اوس کنټرول ډب لیکه، کنټرول چیک ډب، کنټرول اس کنټرول ډب. اوس راځه سټوډنټ راوله. سټوډنټ مثال راځي، څوک راځي؟ خالد راځي، صحیح سو. دې ارتباط نه ده اخیستی. کلاس ورته لیکم مثال وینډوز، او پیسې دې مثال 400 افغانۍ، او انفو نه لري، او پروګرام چې دې مثال وینډوز سمیر ورته ولیکم، که دلته دوه لیکلی، نو انفو انټر که. ښه، اوس دې ریلیشنشپ اخیستی. خالد راغی، څه شي وایي؟ مثال دلته ورته لیکم چې ا کلاس کې، صحیح ښه درته معلوم. څومره پیس ورکوي؟ 400. څه شي وایي؟ وینډوز وایي. انفارمیشن نه لري، خو کوم استاد سره وایي. دلته دا جمع علامه خو وینئ انشاءالله، دلته په دې به کلیک وکئ. اوس کوم استاد ټیبل چې ده دلته خپله راغلی که نه ده راغلی. اوس ورته چې مثال ټیچر نیم یې چې ده، هغه ټیچر ورته ولیکه چې مثال له حکیمي سره، یا مثال دلته ورته ولیکه چې حکمت سره دا درس وایي، صحیح سو. پروګرام کوم یې ورته وایي چې مثال وینډوز ورته وایي، او پون شمېره د استاد چې مثال دغه ده. سالري مثال ورته ولیکه چې د دې 1000 افغانۍ چې دا معاش ده، صحیح سو. 1000 یې ورته ولیکه. له هغه وروسته په کوم تاریخ راغلی دی؟ 4 یې په 3 تاریخ 2024 راغلی، 15 خو اوس ده. اوس په دغو تاریخ راغلی. یو بېرته دا غواړي دا بند که، نور بل شاګرد رسوه. راځم بل شاګرد ته رسېږم چې مثال د عمر په نامه راغی، کوم کلاس کې ده؟ بي کلاس کې ده. څومره فیس ورکوي؟ ورته 200 افغانۍ فیس، 2000 افغانۍ سو. دا ورته وایم چې 200 افغانۍ فیس کوي، ورډ پروګرام وایي، صحیح سو. ورډ مې ورته ولیکلو، ورته
ورته انفارمیشن نو لري له کوم استاد سره درس وای اوس به راځي بیا به د استاد نوم ورته رسوي داسې خو سخته ده چې دلته به د استاد شاید استادان شکایري کنه خو د 1 to 1 چې ده دا کار ته دوره کم سره کار سر خون خلاص ان شاء الله نو بیا مثال دلته ورته لیکه چې له دارې دا له فضلي سره درس وایي مثال فضلي درس ورکوي کوم پروګرام ورکوي مثال ورته چې اکسل درس ورکوي یا وروسته مثال پون نمبر یې مثال دا ده او 2000 افغانۍ چې ده معاش ده په کوم تاریخ د 5 په 2004 تاریخ چې ده مثال دا د استخدام شوی ده صحیح سو دوه نفر به تاسو نه لیکي ولې 1 to 1 ده که دوه مرته ولیکي دا تاسو غلط ښي لکه څنګه مثال ګوره اوس راځم یو مثال دا انټرست تاسو اوس پچیش کوله که سټوډنټ کې وکړه ټیچر ته راسئ کله چې ټیچر ته راغلی ګوره استادان ټول درته ښیي کوم استاد حکمت او فضلي لرو په دې هغه باندې کلیک وکړه مثبت باندې حکمت استاد سره څو استادان څو شاګردان فقط نور نه رسېږي ولې که ورسو بیا سره کن کېږي دلته خرافي راځي ځکه 1 to 1 ده یا مثال بل شاګرد راځي دلته ورته لیکم چې بیا مثال خالد راغی یا مثال ورته لیکم چې عثمان راغی دا په کوم کلاس کې ده دا هم په کلاس کې ده او دلته ورته لیکم چې دا هم 400 افغانۍ فیس ورکوي دا کوم یو وای پروګرام وای دا هم ورته لیکم چې وینډوز پروګرام وای انفارمیشن نو خو له کوم استاد سره بیا راځي اوس د حکمت نوم درته ورته لیکم زه ورته مثال دا له کوم استاد سره حکمت سره درس وای او پروګرام کوم یاد ورته لیکم وینډوز ده صحیح سو او د فون شمیره مثال ورته لیکم چې دا فون شمیره ده فون شمیره خو ماته غلطه کړه خیر نو دلته ورته لیکم چې مثال د دې معاش د څومره د 9000 افغانۍ ده په کوم تاریخ راغلی ورته چې د 4 په 2024 او برني اجازه است اوس دغه په ډیټابیس کې غلط کار ده ولې غلط کار ده یو نوم باید دوه ورانه سي اوس که چېرته ټیچر ته راسو نو دلته راځي مثال حکمت لرو حکمت دلته هم راخسته او لاندې هم راغلی حکمت ته یاري ځان ته ډېر کړی بیا ځان ته سر خو خلاص ان شاء الله اوس راځي دا بیا کلوزو بیخي بل سیستم سره د کلاس کوم پروډکټ کې مثال یا راځو ټیبل ډیزاین ته ورته اول ځل مثال د کسټمر یو سودا خاصه اول څه دلته ورته لیکم سی آی ډي یعنی سی آی ډي ورته لیکم یعنی کسټمر آی ډي اټومیټ نمبر سی نیم د کسټمر نیم او ورته لیکم سی فون نمبر چې دا به هم ورته نمبر کوم صحیح سو د غوړو ستا ورته ولیکم مثال پروینس د کوم ولایت د پروینس د کوم ولایت ده او ډیټ کوم تاریخ لمونږ نه دا سودا وړي کوم تاریخ لمونږ سره کم شوی یعنی د سوداګری لمونږ سره شروع کړی دلته ورته لیکم چې د کسټمر په نامه او دا هم ورته چې پرایمری کې نو کوي اوس ورکه هم مشکل نشته کې ورسته هم مشکل اوس بیا ټیبل ډیزاین ته راځو ټیبل ډیزاین ته رااله اوس د پروډکټ کوم شان ته خرڅه پروډکټ آی ډي ورکړل ورسته اتوماتیکال نمبر ورکړل مثال چې د خرڅ کړي پروډکټ نیم یا ورسته بیا ورته لیکم مثال پرایس په څو دي خرڅ کړي دي پرایس قیمت څو نمبر ورته لیکم او کوانټیټي څو دانه و صحیح سو دا هر نمبر څه کوم اوس ټوټل څو روپے کې ټوټل ورته لیکه دا 25 کې څه کیلکولیټ کوم کله څه ونیول اوس بدل ترته چې دا پرایس د سره کنکا پرایس ضرب کې مرت د ضرب علامه ورکه شی بونه چې اته په پریس کې ضرب علامه راځي کیو ټی وای دا یې ورته ولیکو نور راځي دا به وکی کې کله چې وکی کو اوس راځي مثال بل چې را د تورته فکر دی مثال ورته لیکن سي ډیټ یعنی کوم تاریخ انټر کا د هم کنټرول اس ذخیره کړی څه په نامه د ورته لیکن سي مثال د سیل خرڅلاو ټیبل صحیح سو او دا هم ورته لیکن چې دا هم وکی کا پرایمری کې نو اوس راځه دا دواړه کلوز کا دته به ریلیشن شپ تر راسي ریلیشن شپ ته سره له دا دوه ټیبل نه موږ مخکې څنګه کړو ارتباط مار کړو اوس ورته یو کسٹمر دی مافکار د کسٹمر راغی او بل څه د سیل خرڅلاو دا مفکار ده اوس دا بیا پرایمری کې نه لري رائټ کلیک په کې ډیزاین یو ته به سره سي دا به تاسو پرایمری کې کنټرول اس کنټرول دبليو همدارنګه کسٹمر ته براسي ټیبل ډیزاین ته پرایمری کې کنټرول اس کنټرول دبليو دا مسوس به راځي بیا به دې ته ارتباط ورکړي څنګه به ارتباط ورکوي دا به راوخلې په دې به راچي یا به دا راوخلې په دې سی ډي به راچي دا هم کریټ اوس بیا دې ترمنځ ارتباط جوړ شو جوړ نشو کنټرول اس کې کنټرول دبليو کا اوس راځه کسٹمر ته کوم کسٹمران مثال تاسو راځي کسٹمر نیم یو د سره خالد په نامو صحیح سو خالد په نامو راغی پنځمره د مثال دا پنځمره ده د کوم را د مثال د غزنی ده په کوم تاریخ راغی څلرمه په څلرم تاریخ راغی
د څلرمې په څلرم او 2015 کال کې راغلی ده خو څه شی اخیستې دي تاسو بیا په دې جمع باندې کلیک وکړئ د جمع چې کله کلیک وکړو تاسو دا صفحه راخلاصېږي دلته ورته ولیکئ چې مثال یو کمپیوټر راښکه واخیستی سو کمپیوټر یې واخیستل پرایس یې څو 4000 افغانۍ دي دا نو څو دانې ول 4 دانې اخیستې ټوټل یې څو کېږي 16000 افغانۍ کېږي دا ولې د اتوماتیک راوتل ځکه موږ په کالکولیټ کې استفاده کړو په کوم تاریخ مثال وخت د څلرمې په څلرم 2015 خلاص بند که دا نفر بل نفر راځي د عمر خان په نامه راځي چې موبایل شمېره یې دغه د له کوم ولایت راځي دا د پک مثال ورته لیکم چې پکتیکا راځي صحیح سو او د 5/5/2015 تاریخ دا هم راغلی 5 تر اوسه خو 5 نه دی راغلی خو خیر موږ ورته ولیکو اوس بیا راځه په دې مثبت باندې کلیک وکړه څه شی اخیستی دی دې ته ولیکئ چې مثال کیبورډ اخیستی او پرایس یې مثال د دې 1500 افغانۍ ده دې څو دانې اخیستې 10 دانې اخیستې انټر یې کړه نو 100 روپۍ کېږي 15000 افغانۍ کېږي په کوم تاریخ اخیستې وعلیکم سلام د څلرمې د 5مې په 5م تاریخ او 2015 دا مې ورته ولیکو دا هم څنګه که بند که بل نفر راځي بیا یو شی اخلي مثال ورته لیکم چې کریم راځي صحیح سو کریم راغی بیا مثال ورته لیکه چې دغه فون نمبر ده او داسې د مثال ورته چې د کابل ده او ورته لیکه چې د 5مې په څلرم درېیم باندې 2024 کې دا راغلی ده 2024 کې دا راغلی کوم شیان اخیستې دي بیا ورته مثال دی هم څه اخیستې کمپیوټر اخیستې کمپیوټر څو قیمت یې څو ده 8000 افغانۍ دانه کمپیوټر اخیستې څو دانې اخیستې 3 دانې اخیستې ټوټل یې 40000 راغلی په کوم تاریخ د څلرمې په اول 2015 تاریخ دا دې څه ورسول اوس راځه دا څنګه که کنټرول اس کنټرول ډبل که اوس سل خرڅلاو ته راځه چې شي دې چې شي درسو موږ یو کمپیوټر خرڅ کړی چې هم خرڅ کړی کیبورډ هم خرڅ کړی او بیا هم کمپیوټر خرڅ کړی چې اخیستی کمپیوټر مثبت باندې کلیک کوه ګورې تاسو ته ښایي مثال خالد اخیستی دا یې فون شمېره ده د غزني ولایت ده بېرته بند که ورته یې دلته مثال کیبورډ ده کیبورډ چې اخیستی د مثبت باندې کلیک وکړه ګوره عمر خان اخیستی دا یې فون شمېره او دا شیان دي همدارنګه کمپیوټر بل چې اخیستی کلیک وکړه ګوره دلته درته اخیستي مثال د 3 دانې کمپیوټر چې اخیستي کریم اخیستي مشکل خو نسته سر هم خلاصو دغه ته 1 to 1 ریلیشنشپ کېږي اوس راځو منی ټو منی ریلیشنشپ ته راځو 1 to منی ته صحیح سو یو ډیټابیس اخلم کله چې ډیټابیس واخست او دلته ورته لیکم چې 1 to منی ریلیشنشپ او دا کریټ کوو او دا هم کلوزو اوس د 1 to منی لپاره هم تاسو دوه ټیبلو ته ضرورت څه باید واخلئ کریټ ته راځم ټیبل ډیزاین ته سره اول بیا اوس د شاګردانو کې زه فقط سم سر خلاصې صحیح سو اوس مخکې 1 to 1 ریلیشنشپ جوړ کړو یو استاد ته زیات شاګردان ورکولی سوای نه سویم ورکولی ولې 1 to 1 وکنه اوس که غواړې چې 1 to منی جوړ کړې نو یو استاد به وي یو ته شاګردان بیخي زیات هر ورکولی شي نو بیا به دا 1 to 1 ته نه زیات استفاده نه کېږي نو بیا هم مثال زده کوي صحیح سو اوس ورته لیکم چې اس آی ډي سټوډنټ آی ډي او اس نیم شاګرد نیم ورته لیکم او پروګرام ورته یا کلاس ورته لیکم په کوم سیم کې ده له هغه وروسته مثال ورته لیکم پروګرام کوم یو پروګرام وایي او دلته مثال ورته لیکم ډیټ کوم تاریخ راغلی ده او بل چې مثال څومره پیس ورکوي پیس ورته لیکم دا په نمبر کې نیسم او په نمبر دغه په نمبر یې چې ده خلاص اوس دا هم ورته لیکم چې مثال په نمبر خو موږ اول باید د ټیچر جوړ کړی وای خیر مشکل نسته اوس له کوم استاد سره درس وایي دلته ما اول باید د ټیچر ټیبل جوړ کړی وای دلته به ته ورته چې ټي آی ډي دي کوم استاد سره درس وایي دې ته به چې دا داسې ولیکلې وروسته به راځي کنټرول اس کنټرول ډبل که د څه شي په نامه دلته ورته لیکم چې سټوډنټ انټر که پرایمري کې نو پرایمري کې نه ورکوم کلوز یې که اوس راځو ټیچر ته راځو اوس ورته لیکم چې ټي آی ډي ټیچر آی ډي اټومیټیکل نمبر او ټي نیم د ټیچر استاد په بخښنې سره ټیچر نیم یعنې نوم یې د هغه وروسته لیکم کوم پروګرام تدریسوي نو دا ورته لیکم او په کوم تاریخ مثال دلته راغلی ده او همدارنګه مثال ورته لیکم سالري څومره ده سالري ورته لیکم سالري مې ورته ولیکله اوس بیا راځو کوم پروګرام تدریسوي هغه مې ورته ولیکو بل چې کې پاته سو فون نمبر یې پکار ده خلاص دا هم په نمبر کې ورته ونیسه کله چې په نمبر کې ونیسه کنټرول اس یې که دا د چې په نامه ذخیره که ټیچر په نامه دا هم سیو او دا هم نو پرایمري کې کنټرول ډبل
اوس ګوره موږ سره خو راغلو یو ټیچر د بل سټوډنټ ده په دې کې به انټري نه کوي تر هغو پورې سره ریلیشنشپ هم نه وي کړی رابسې ټیبل ډیزاین ته ډیټابیس ټول ته ډیټابیس ټول ته سره راغلی ریلیشنشپ ته سره راغلی دوه ټیبل لرو دواړه انتخاب کوي کنټرول ونیسئ دواړه انتخابېږي دا هم اټ کې دلته اټ څو که نه څو اټ اوس راځو په دې کې مین او چایلډ ټیبلز ته کوم مین ده او کوم چایلډ ټیبل ده اول به راسې دې ته به چې ورکوئ ماین او چایلډ به معلوم کوي اوس په دې کې کوم یو ماین تاسو ښکارېږي او چایلډ کوم یو درته ښکارېږي ګورئ مخکې موږ پرایمري کې ویله او پورین کې م ویله موږ خو ویل چې پورین کې هغه ده چې د یوه پرایمري کې په بل ټیبل کې راسي هغه ته چې ویل کېږي پورین کې اوس ټي آی ډي دلته څه ده پرایمري کې ده که نه خو دغه ټي آی ډي په سټوډنټ کې دلته راغلی که نه ده راغلی نو دا څه سوه پورین کې سوه نو موږ له دې نه پوهېږو چې دا چې ده دا چایلډ ده او داسې دا مین ده اصلي ده اوس به تاسو راسئ دا مین ټیبل ته به رایټ کلیک وکړئ دې ته پرایمري کې ورکړئ کله چې راسو اوس دلته پرایمري کې په ټي آی ډي تر کنټرول اس او کنټرول ډبلیو دا بل ته به یې نه ورکوئ صحیح سو دا به چې ورکړل هغه وروسته به راسئ دغه ټي آی ډي به راکش کړئ په ټي آی ډي به یې ور واچوئ دا دې چې ور واچولې له هغه وروسته دا هم کریټ اوس له موږ سره څه شو ریلیشنشپ جوړ شو ریلیشنشپ جوړ شو اوس بیرته دا ریلیشنشپ ډیلیټ یې بیرته رایټ کلیک وکړه ډیلیټ یس څه شو ډیلیټ شو خو دلته درې اپشنونه دي بیا راځم دا راکش کوم په دې باندې ورچوم اوس خو موږ ته وایي چې ټي آی ډي له ټي آی ډي سره څنګه کوي ریلیشنشپ کوي ارتباط کوي خو دلته چې دا درې اپشنونه لرو اول چې دا په دغو ځای کې دلته چې دا ګوره انپورس ریپلنټل لرو دا څه کار کوي که غواړې چې مثال غلط ریلیشنشپ پرې نه ږدي دا به فقط ورته فعاله کوي لکه څنګه اوس ګوره زه دا ریلیشنشپ راوړم نیم په کلاس باندې اقدام وکړې که ګوره قبولې کو که نه قبول ولې خو دا غلط سو نو بېرته راځم دا ډیلیټ کړه نه ورته داسې مه کوه بیا دا راوړم دلته یې راکش کړه په ټي آی ډي باندې کوم یا مثال بېرته اوس راځم که چېرته دا ورته فعاله کړم بیا کلاس ته راوړم که دا ورته فعاله کړم اوس یې کریټ کړم اوس ما ته څه وایي ریلیشنشپ څنګه ده نه کېږي اوس راځم دا بېرته ورته لرې کوم مثال دا راوړه په څه شی واچوه دا ټي آی ډي باندې واچوه ټي آی ډي دې چېرته واچوله اوس دا ورته فعاله کړله چې فعاله کړه کریټ باندې کلیک وکړه نو موږ ته بیا وایي چې دا څنګه ده غلط ده خو دلته ریلیشنشپ must be on the same number اوس ګورئ موږ ته وایي چې دغه د ټي آی ډي چې ده دا په چیش کې موږ نیولی اوس به راځو دا به ګورو موږ په کوم ځای کې غلطي کړې صحیح سو دې رایټ کلیک وکړه ټیبل ډیزاین ته راسئ دغه ټي آی ډي ګورئ موږ په شارټ ټکس کې نیولې که نه ده نیولې دا به تاسو دا په چیش کې ونیسئ په نمبر کې چې ونیسئ کنټرول اس کنټرول ډبلیو خلاص اوس دا راکش کړه دا داسې راکش کړه په دې ور واچوه اوس دا ورته فعاله کړه کریټ کړه ګوره ریلیشنشپ جوړ شو که جوړ نه شو دغه علامه خو در معلومېږي دا څه شی ده دغه دا د منی وان ټو منی ریلیشنشپ ده ګورئ راځم دا بېرته ډیلیټوم رایټ کلیک کوم او ډیلیټ کله چې ډیلیټ کو اوس بیا راځم دا دې سره وصلوم راځم ټي آی ډي باندې کلیک وکړه اوس دلته موږ ته څه وایي وان ټو منی وان ټو وان دلته بخې په هغو ځای کې مې پام نه اوسي وان ټو وان یې تاسې حق کوئ په دو ځای کې اتوماتیک درته راړی څه شي وان ټو منی خو منی ټو منی دلته هېڅ کله نه درته راړی ځکه چې ناټ اگزیسټ یعنې وجود نه لري هغه به بیا سبا انشاءالله پوهېږو صحیح سو وان ټو منی هم سر خلاص و اوس دا به ورته فعاله کړي چې غلط ریلیشنشپ جوړ نه شي دریم چې ده اپډیټ ریلیټډ فیلډ که چېرته مثال یو شی چې ده اپډیټ کوي نو مثال ټیچر هغه دې اپډیټ کړه شاګردان دې هم ټول ورسره اپډیټ شي او بل که چېرته مثال دا ورسره فعال کړي نو دا بیا هغه کار کوي چېرته تاسو یو استاد راځي ډیلیټوئ او د استاد کوم مربوط شاګردان چې دي هغه به هم مکمل ورسره ځي ډیلیټېږي سر خلاصي ان شاء الله نو دا مې ټول ورته فعاله کړو کریټ یې کړه اوس د موږ څه شی سو وان ټو منی ریلیشنشپ جوړ سو دا دې چې جوړ کړو کنټرول اس یې کړه کنټرول ډبلیو کړه خلاص اوس سټوډنټ ته راځه کوم شاګردان راځي دلته ورته ولیکه چې خالد راغی له خالد څخه وروسته مثال کوم کلاس کې ده ا کلاس کې ده کوم پروګرام وایي وینډوز وایي او کوم تاریخ راغلی د څلورمې په درېیم په 2024 پنځویشتم کې راغلی پی سی سی د مثال 400 افغانۍ ده فون نمبر ورته ولیکه چې مثال دغه فون نمبر خو اوس د ټیچر آی ډي دلته به تاسو تر هغو کار نشئ کولی تر څو پورې استادان نه یې رسوي کنټرول زیډ ټول به څنګه کې کنټرول زیډ به کم اول به تاسو څنګه کوئ ټیچران ورسوي که ټیچران ونه لرې ته شاګرد نسي ثبت نام نسي ورته کولی یو ټیچر ورته لیکم چې مثال حکمت ده حکمت ورته لیکم مثال کوم چې شی تدریسوي ورته انګلیش تدریسوي
انګلیش تدریسي په کوم تاریخ راغلی د دوهمې په دوهم 2022 کال راغلی مثال څومره معاش اخلي 9000 افغانۍ معاش اخلي او پون شمیره مثال دغه د پون شمیره ده صحیح سو له یو وروسته بل استاد راځي مثال د فضلي په نامه یو استاد د مثال فضلي دا شیخ کې دا ورته ګرامر فقط تدریسي دا په کوم تاریخ راځي د اوله په اول 2015 کې دا هم راغلی او دا د مثال څومره معاش اخلي دا ورته 2000 افغانۍ معاش اخلي او ټلیفون شمیره ده صحیح سو څومره استادان دلته سوی بس د مثال حکیمی ورته لیکن چې مثال حکیمی ده او دا چې دا ورته چې کمپیوټر تدریسي کمپیوټر او دا چې د مثال ورته لیکن چې دوهمه په دریم 2000 څو کې راغلی 2004 کې راغلی او د دې معاش د مثال د خبرې 8000 افغانۍ ده او لاندې مثال ورته لیکو چې دغه د فون شمیره ده صحیح سو بل استاد ورته لیکم چې زلاند راغلی زلاند استاد چې د مثال سپیکینګ فقط اخکې ده ورته لیکن چې سپیکینګ کلاس په اړه مثال دی او دوهمه په درین 2015 کال کې دا هم راغلی ده او د دې ما پنځمره سي ده خپ په خني سالاري مې دلته کړه دا 9000 افغانۍ سالاري لري او دومره سي مثال په نمبر څو استادان موږ لرو څلور کنټرول اس کنټرول دبليو و سټوډنټ راځي ته به سټوډنټ کولای سي دلته کې څنګه برازه خالد راغی چې شوی په ای کلاس کې ده چې شی وای کمپیوټر وای کمپیوټر مرته دلته ورته لیکل شي کمپیوټر وای په کوم تاریخ راغلی د څلورم 2014 تاریخ راغلی څومره فیس ورکوي 1500 افغانۍ د کمپیوټر فیس ورکوي پون شمیره یې مثال دغه پون شمیره ده له کوم استاد سره درس وایي درته باید چی ورته ولیکې آی ډي اوس مخکې به ګورې ریلیشنشپ یو موږ دا خاصیتونه ورته ویلي چې غلطه ډیټا نه انټر کوي اوس له موږ سره 12 استاد وو 12 لیکم انټر کړه راته وایي نه کوي خو ورته ولیکم چې نه دا لره کړهکه دریم استاد سره پرې هوت کوي پرې نه هوت ولې دریم استاد موږ سره و حکیمي په نامه چې موږ دوم پرې دی اول دوم تر څلورم پرې دی ل څلورم و پرته نه پرې دی خو موږ نه لرو خو ته وایې د غایډیان د ما کله پیات کیس مثال اول څوک دوهم څوک د غایډیان د خپل ځل تکلیک وکم راته ودی خینو ما نو ته بیا راسه کنټرول دبل کا دغه ریلیشنشپ ته براسه ریلیشنشپ ته سره له دغه ټي آی ډي سي د پورن کی د بس کامبو باکس ته سلیکټیر روزم سره رائټ کلیک ډیزاین ته سره له ټي آی ډي کامبو باکس سره کامبو باکس د ټیکس باکس د کامبو باکس تبدیل کا اوس په بل ټیبل کې د خپل ورته لیکه نه په بل ټیبل کې د ټیبل کیری ورته انتخاب د فقط کلیک وکړه کوم ټیبل کې د ترته مثال په ټیچر کیری کې ټیچر ټیبل کې دا انتخاب کا انتخاب د کو په دې باندې فقط یو کلیک وکړه کله چې کلیک وکړه دا یس کا لیس څخه ورسته یس کلیک وو چې غواړي ټي آی ډي ډبل کلیک وکړای دا یو ټیبل دغه یو ما اضافه کو دلته بیرته ډیلیټ کا یو د ټي آی ډي فکر ده بل می شیفت کار ده نیم فکر ده خلاص دا دوی راوړو کنټرول اس کا کنټرول دبل کا څو کلمه سو دو کلمه سو اوس راځي مثال ته ورته سی کلم هیټ څنګه یس یعنی عنوان دی ولري کلم کاونټ څو کلمو کې درته وخی په دوه کلمو کې او دلته لیست ویت سیده ګوره لیست ویت سیده اټومیټ اټو ده کنه دا هم ورته انتخاب کړئ سیده دی خلاص دا سیده انتخاب کړئ کنټرول اس کنټرول دبل کنټرول اس کنټرول و سټوډنټ راځه یو شاګرد راغی د سلیم خان په نامه راغی کوم کلاس کې ده بی کلاس کې درس وای چې شوی انګلیش وای سو انګلیش وای نو بیا ورته راځي مثال انګلیسي خو وای په کوم تاریخ اره د درېمه په 2015 تاریخ راغلی څومره فیس ورکوي اوس 600 افغانۍ فیس ورکوي په شمیره ده اوس له کوم استاد سره مخ خو مایډین نه سوې کتل اوس دا بټن خو نه دا ول راغی په کامبو باکس کې کلیک وکړه اوس ګوره کوم استادان چې لري ټول درغلي کنه درغلي کوم استاد سره ورته د حکمت استاد سره کلیک وکړه ګوره راغی خو اجازه ده یو بل استاد راځي دلته ته نوې استاد اضافه کوي هغه اتوماتیک درته اټکیږي ګوره راځي مثال تاسو یو سوال پیدا کوي بل استاد راغی نو مثال ورته لیکن مثال شاهین استاد راغی سو دا چې تدریس کوي مثال ورته لیکن دا هم مثال سپیکینګ کلاس یا ورته لیکم چې دا چې تدریسي وکابلری تدریسي سو یا مثال ورته لیکن چې ور لغتونه تدریسي د ورسره کوم تاریخ راغلی درېمه په 2015 کال راغلی څومره معاش اخلي 9000 افغانۍ معاش اخلي په کومه شمیره دغه شمیره ده
دا د سیټ کو کنټرول اس کنټرول دب دی و سټوډنټ تراسه کله چې سټوډنټ تراسه کلیک وکړه شاهین استاد راغلی کنه راغلی سر خو خلاص ان شاء الله مشکل خو نشته په دغه شکل بل راځم یو بل وړکای مثال بیا په پروډکټ کې د کومه چې ان شاء الله کار کور ونه سره کوم ریکورد وګورئ نشي دا تلور شي دا خیر دا یو مثال لاندر کومه چې ان شاء الله باسي اوس مخکې لکه پوینټ 1 کې سیل کې استفاده کوم مثال تاسو د خرڅلاو لپاره خو دې کارخانه کې به سبا خامخا تاسو کوي سایسو اوس راځم ډیزاین ته راځم بیا ورته لیکم سی کسٹمر آئی ڈی سیسو کسٹمر آئی ڈی ورته لیکم چې مثال کوم یو نفر غلی کسٹمر نیم ورته لیکم کسٹمر نیم ورته ولیکل کسٹمر نیم څخه وروسته بیا کسٹمر فون ورته لیکم چې مثال فون شمیره چې ده فون ورته لیکم او له فون څخه وروسته نمبر ورته اخلم نمبر څخه راځم وروسته بیا چې ورته لیکم پروډکټ چې شي اخیستې برکونه ولاړو خیر بس دومره سیسو دې کې بیا تاسو سر هم خلاص ان شاء الله دا هم په دغه شکل سره داسې ده سیسو فقط ولیکه ریلیشن یو ته دلته پرایمری کې ورکه بل ته پورین کې ورکه خلاص اجازه ده سیسو دې بیا تاسو کار وکړئ کارخانګي هم داسې چې 1 to 1 به هم تاسو جوړ کړئ او منې ټو منې به سیسو کوم سوال پوښتنه خطر دی جمع بس ده